د لوی بخښونکي خدای تعالی په سپېڅلې نامه د قاموس لیکنې د لړۍ 5م درس دی. نن د فزیکي جوړښت له مخې په قاموس باندې بحث کوو. چاپي، برېښنایي او پر لیک قاموسونه بحث کوو. د فزیکي جوړښت له مخې د قاموس ډولونه. د فزیکي جوړښت له پلوه د قاموس ډولونه کوم دي؟ د فزیکي جوړښت له پلوه قاموس 3 ډولونه لري. اول چاپي قاموسونه دي، دویم برېښنایي قاموسونه دي، دریم پر لیکه قاموسونه دي. هر ډول جلا جلا معرفي کوو. اول چاپي قاموسونه. چاپي قاموسونه کوم قاموسونو ته وایي؟ هغه قاموسونه دي چې د کاغذ پر مخ چاپېږي. هر قاموس چې د کاغذ پر مخ چاپ شوی دی موږ فزیکي له هغې استفاده کوو، ده ته چاپي قاموس وایي. لکه دریاب قاموس، البته دا آنلاین شوی هم دی، خو کله چې موږ په هارد بڼه ګورو ده ته چاپي قاموس وایي. پښتو تشریحي قاموس. دویم برېښنایي قاموسونه کوم قاموسونو ته وایي؟ هغه قاموسونه دي چې په الکترونیکي وسایلو لکه کمپیوټر یا موبایل کې کارول کېږي. مثلا راځو د کیمبریج ډکشنري ده، د سافت ډکشنري ده، ده ته برېښنایي قاموس وایي. مثلا موږ کولی شو له دې نه د لغتونو د معنا لپاره استفاده وکړو. مثلا ورته وښیم ډېر په اسانه. مثلا چاپي قاموسونه چې دي په هغې کې یوه کلمه ډېره فلټې صفحه په پسې ګوري، دلته یوازې یو سرچ باندې تا ټوله کیسه واضح کوي. فعل، تعریف، تلفظ، هر څه ټول یې ډېر اسانه درته واړول. کیدلی شو له دې نه د اواز استفاده هم وکړو. خو په چاپي قاموسونو کې بیا دا مرحله صوتي تلفظ نشته دی، یوازې فونوټیک باندې دی. فونوټیکي تلفظ یې شته دی. پښتو کې هم نور تعریف به وي خو اواز نه لري. دا شو برېښنایي قاموس. د قاموس دریم ډول پر لیکه قاموسونه دي. هغه قاموسونه دي چې په انټرنیټي پاڼو خپاره شوي او آنلاین کار کوي. په پښتو ژبه کې ښه مثال قاموسونه ټکی کام دی. په فارسي کې هم شته دی واژهیاب چې موږ وخت نه وخت له دې نه هم استفاده کولی شو د ځینې لغتونو لپاره. مثلا راځو پر لیکه قاموسونو ته. قاموسونه ټکی کام دلته ولټو. دا قاموسونه ټکی کام دي. دلته ډېر قاموسونه موجود دي. مثلا پلټو قلم. کله چې د قلم سرچ موږ ورکړه، مثلا دلته راغلي پښتو دریاب ډکشنري، په دې کې پښتو معنا درکوي تاسو ته. دا ډول دلته هم پښتو معنا ده. په دې کې ډېر نور قاموسونه دي چې الماني دي. مثلا اکبر د فرانسوي کې تاسو ته معنا درکوي. په دې کې سرچ لږ څه ستونزمن دی، ځکه چې دلته بیا دا ځای چې ګوري د قلم مشخصه کلمه به هم راپیدا کوي. البته کې پښتو کې هم سرچ چې وکړو د قلم کلمه باید نور پلټنه هم چې وکړو، قلم دی پیدا کړه. بل د واژهیاب چې دی بیا یو څه کار یې لږ اسانه دی. هره کلمه ډېر اسانه کې پیدا کېږي. قلم دلته ټول قاموسونه یې واړول. قلم دی، معنا ویلي، مترادفات یې دي، انګلیسي دی. کیدلی شي نور هم سرچ چې وکړو. دا ډول کتاب ټول قاموسونه کې دلته څو قاموسونه پر لیکه دي. په ټولو قاموسونو کې د کتاب په اړه معنا مختلف کوي، چې کتاب څه ته وایي، همانیزمونه، هر څه ټول یې راغلي. دا و د فزیکي جوړښت له مخې د قاموس ډولونه.